هغه اکټر دی نو هغه جهانگیر خان دی خو دغه الګ یو خپل د پورشن دی خو زه به دې کوم چې ملنګ اکټر دی قسم په خدای شاهد خان په شان ملنګ سړی نشته د خپل یو معشوقې یا د خپل یو دغه عیاشۍ دپاره یا د یو خپل جوارۍ دپاره د یو شرابو د بوتل لپاره هغه پروډوسر دومره ذلیله کې دومره خوار کې چې بیا هغه فلم دو هغه چمچګیري شروع کړې ده لاړ شي وروره یو ته به ناسي جي ماله چانس راکا یو نه به 5 لاک ووایي د بل نه به ووایي بیا به راشي فلم به جوړ کړي بیا چې کور ته ځي وایي فلم خو تاوان کړی دی فلم هغه ځان سره هغه پروډوسرانو هم غرق کړه دی ډایرکټرانو والله که یو ډایرکټر پړه کې دا راولي چې زما دپاره د قیامت ورشته ما داسې پروډوسرانو لیدل والله که هغو په سیټونو وجړل ډایرکټرانو ته په خپو کې کېناسته چې پلیز فلم ختم کړ ما یو ډرامه کوله نو سید شرابي قسم په خدای زه چې هغه ډرامه کله ګورم ما ته ردو د فلمونه د هغې یو سین ته هم نه رسي رسم رواج زما چې کومې زړې ډرامې موږ دواړه بدماشان داسې دا ډرامې به موږ کول بیا د عبید نسیم صاحب عشق لویه مرتبه والله که د دې فلمونو نه هغه ډېره غټه ډرامه ده زه وایم که هغه ډرامې موږ سلیما ته راوړو کېدای شي پبلیک په ځان پسې راولي د دوی د فلمونو خو د پبلیک ته سلیما نه وزغلول دا خو خدای پاک کې خان له دا چانس ورکو چې صالح بابو ته رینګ وکړو چې راشه کې خان ته فلم جوړ کا بیا هم د کې خان فلم چې کله شروع شو نو ما په دې دوران کې دومره خلک ولید چې ډایرکټران او پروډوسران تللی دي او په سلیما کې ناست دي او ته ویل چې موږ له چانس راغنو خدای دې صالح بابو عزت وکړي هغه ته ویل چې زه خپل زوړ فلم په بل سلیما ولګم خو چانس مې کې خان لور کړل فلم بداغی نسیم صاحب چې کم نومو د هغې نه بعد د عبید نسیم صاحب دا خو نومونه دي دا خو ټوله دنیا ګوري چې یار د عبید نسیم فلم کې چینجینګ د نسیم صاحب په فلم کې بدماشي خو دا اکې خان صاحب چې کوم فلم شروع کړی دی نو ما له د هغه فلمونو مزه راکړه کله چې د نسیم صاحب فلم باډي ګارډ ګوري کله چې خانداني بدماش ګوري کله چې د عبید نسیم نارې مې ولې ناورې ګوري کله به پړانګ چې نه چېړې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په لاهور کې میا ګډو ډیره کې چرته چې د یو فلم ریکارډینګ شروع دی د دې فلم نوم دی بدماشي خو لیوانتوب دی قدرمنو د دې رائټر چې کوم سجاد علي صاحب دی موسیقي تړونی ګلالي کړی دا او ډایرکټر یې کې خان صاحب دی فلم سازي دا غوي سلمان دی قدرمنو دی ریکارډینګ ډیر په تیزه سره روان دی چې د پښتو د فلم انډستری ډیر سپر سٹار د خپل فن مظاهره کوي دی چې کوم شخصیت زموږ سره موجود دی دې ته بزه د سواد چوټه بدر منیر وې مزه کوي کوم ګورو دوی زیات تر دا غوي دغه کی مطلب دا غوي ډیر زیات فین هم دي دا غوي ډیر زیات خوښ هم دي د اجر محمد ګلزار عبد سیدم سرنا السلام علیکم وعلیکم السلام مراد علي صاحب په خیر را لوري دا میک په زه په خپل ونه سم یا څنګه جل خیر دی شکر الحمدلله څنګه یې تا شکر دی خیر دی فلم بدماشي خو لیوانتوب دی په سټ باندې موجود دی ریکارډینګ ډېر په تیزه سره روان دي سو د فلم په حواله سره بس وړاندې دا خبره کوي په نو ډیسکس کوو فلم خو زه به دا ووایم که نه چې موږ خو د پښتو ډېر فلمونه کړي او ډېرو ډایرکټرانو سره لکه د عبید نسیم صاحب یو واحد نوم دی لکه د نسیم صاحب چې کم نوم و د هغې نه بعد د عبید نسیم صاحب دا خو نومونه دي دا خو ټوله دنیا ګوري چې یار د عبید نسیم فلم کې چینجینګ د نسیم صاحب په فلم کې بدماشي خو دا اکې خان صاحب چې کوم فلم شروع کړی دی نو ما له د هغه فلمونو مزه راکړه کله چې د نسیم صاحب فلم باډي ګارډ ګوري کله چې خانداني بدماش ګوري کله چې د عبید نسیم نارې مې ولې ناورې ګوري کله به پړانګ چې نه چېړې داسې د عبید نسیم صاحب ډېر فلمونه دي هغه وګوره کو بیا په دې کې مونږ لکه د رومانټیک طرف ته راشو نو بیا به پکې آی میس یو آی لو یو هم راځي ولې چې د هغې خو غټ غټ سیټونه هغو لګولي دي او غټ غټ فلمونه شوي دي هغه نو اکې خان صاحب چې دا کم کوشش وکړو او دا کومه د خوارې انډسټرۍ ته هغه فلم راوړ او د څومره فلم جوړول زم چې دا یو داسې یو ریسک غستل دي کنه چې بالکل هغه ورته وردانګل دي نه مړه دې وخت کې سلیماګانې ټولې لاړې ټک ټوک شوې سلیماګانې ختمېږي ولې تا مانه دا تپوس ونه کوس په خپله ختمې کړې ګورې بالکل ښه مونږ څنګه ختمې کړې داسې ختمې کړې که نه چې لکه پخوا به سلیما والا په ډایرکټر پسې په نسیم صاحب پسې به سلیماګانو والا په نمبر کې به ورته ناست و نسیم صاحب به دومره بیزي سړی و هغه ته به انتظار کوو د هغه فلم ته به انتظار کوو نو هغه به څه وجه هغه به نسیم خان کیش کوو هغه وخت کې هم بدر صاحب و د هغې نه مخکې هم بدر صاحب و د هغې نه مخکې هم بدر صاحب و د بلیک اینډ وایټ نه راوالی بیا پکې چینجینګ راغلی و که نه نو وجه څه وه نسیم صاحب ته به سلیماګانو والا ناست اوس مونږ څه وکړو مونږ ډایرکټران خلک چې موږ په سلیما والا پسې لاړ شو چې موږ له چانس راکړه موږ فلم جوړو سلیما والا خو چانس راکړي د دې وجه څه ده
د دې ډایرکټر ولې په سینما ولا پسې ځي؟ لکه ډایرکټر خو یو د جاز یو پایلټ به زه وایم چې مطلب څنګه جاز یو پایلټي بغیر پایلټ جاز نه چلیږي، نو د ډایرکټر دومره حیثیت نو بیا دې په سینما ولا لکه تا د پایلټ خبر وکړه لکه کم چې اوس په هندوستان باندې د حملې وشوې هغه کم یو پایلټ چې هغه وی چې یار ما خو بمبای کې چې ونس کوي دا ما دومره دغه وې کوپون نه راغله ما دا بمبایم دوړه کوله دغه شان زمونږ ډایرکټران چې دا پایلټان دي خو دا اوس خوارشي وي دی جزان مونږ څه ولاړ شو په سینما والا به زموږ سره په کمپټیشن کې بیا نورې پارټیانی لکه اوس کې خان سي فلم شروع کو د دې نه مخکې دا د وړو کې اختر فلم دا د کې خان فلم نو پاغه کې خلک رااله هغه په کې مختلف خبرې او خپل رنگونه پیش کول او مطلب دا دی چې کې خان اجازه دغه نه اوټ کو اوس دا خو خدای پاک کې خان لدا چانس ورکو چې صالح بابو ته رنگو کو چې راشه کې خان ته فلم جوړ کا بیا هم د کې خان فلم چې کله شروع شونه ما په دې دوران کې دومره خلک ولید چې ډایرکټران او پروډوسران تلی دی په سینما کې ناشتي او ته ویل چې موږ له چانس راغنو خدای دې صالح بابو عزت وکي هغه ته ویل چې زه خپل زوړ فلم په بل سینما ولا کوم خو چانس مې کې خان لور کړل فلم بداغي هغه جبه چې ما جبه کړی هغه سره دې ته د پښتو جبه وای کنه دا اوس د سلیما والا جبه وا او دا د سلیما والا زبه دا وې م چې هغه ډیر غټ رفتار سره مینا وکړه د کې خان سره چې چانس یې غل ورغو او د کې خان فلم چې شروع شوی دی په والله کدي کې چې کوم ورایټي ده نه مخکې د اختر فلمونه وتا سو کتلی هغه فلمونه براواله د دې زم یو سیکوینس هم نه رسی کې خان دومره ټریټمنټ وال پرون یو هیروین رااله او کې خان چې وکړه هغه وی چې نجیدار کریکټر سره نه سوټ کیږي دا واپس کې او غیله د جیب نه پیسې ورکړي 3-4-5 هزار روپۍ چې دا والا بیبي او زه بتار نه وای نه کو کنه دا ګور دا ډایرکټر کمال لې چې کریکټر نه سوټ کیږي او غیر اولی منګه خو دومره مخکې دینه مخکې چې کم ډایرکټران رااله مراد صاحب دا کم فلمونه چې وکړه هغه ټیک دی په خپل زبانی ولې بزنس ونه شو ماته یو سړی وی چې یار یو فلم لګیدل 25 لک تاوان وکړه په سلورو سینماګانو کې په 15 سینماګانو کې فلم لګي هر یو شو د خله پوری فولي هاوس فل وته چې وای کنه بیا هم پبلک بار په ګیټونو کې ولاړی دا فلم تاوان څنګه کوي دغه ته زه حیران کوم موږ اکثر سینما ته لاړ شم کورج لا چې زه ګورم سینماګانې ډکی دوه هفته درې هفته سلورو ته فلم وجلی پروډوسر بیا مو تاوان دي نو زه دغه ته حیران زما ډرامې خو شاید تا کتلې مې ولې ما یو ډرامه کوله نو سید شرابي قسم په خدای چې هغه ډرامه کله ګورم ماته ردو د فلمونو د هغه یو سینتم نه رسی رسم رواج زما چې کومې زړې ډرامې مونږ دواړه بدمعشان دي سیدا ډرامې مونږ کول بیا د بن نسیم صاحب عشق لوی مرتبه والله کده دی فلمونو هغه ډیره غټه ډرامه ده بالکل یقینا زم کو هغه ډرامې مونږ سینما ته راوړو کېده چې پبلک په ځان پسې راولي د دوی فلمونو خو د پبلک ته سلیمانه وزغلو دا سو جره دا کمپټیشن دو جوړ کړي دی دو هغه چمچګيري شروع کړي دا لاړ شروع یو تبناسي جی مال چانس راکا یو نه 5 لک وای د بل نه وای بیا ورشي فلم به جوړ کی بیا چې کور ته زی وای فلم خو تاوان کړي دی فلم هغه ځان سره هغه پروډوسرانو هم غر کړی دی ډایرکټرانو والله ک یو ډایرکټر پړه کې دارا ولی چې زما د پاره د قیامت ورشته زه ګوره تاسو خبره دغه کومه مونږ ګورو لکه فلم انډستری چې آباد را په پروډوسر آباد ده زموږ ډایرکټر چې پروډوسر راشي هغه دومره سپین کې چې ډوکو سره وخوري نو هغه چې زم چې پروډوسر ته ختم کو نو فلم ته ختم کړه ګوره مطلب دا دی مراد صاحب ډیر افسوسي خبره ده د پروډوسر چې دی وي ما د سي پروډوسرانو لیدل والله کاغو په سیټونو وجړل ډایرکټرانو ته بخپو کې کېناسته چې پلیز فلم ختم کړ د خپل یو معشوقي یا د خپل یو دغه یا شی د پاره یا د یو خپل جواری د پاره د یو شرابو د بوتل لپاره هغه پروډوسر دومره ذلیل کې دومره خوار کې چې بیا هغه فلم بس شي خا د دې وخت اکټرانو باندې خو د دې سوال نه ونه کې کنه دلته مړه پړسیږي دا به مې دل غوړې ډو اکټرانو باندې خبره ځکه کې چې تاسو زل ډیر وخت لینم تاسو د بدر صاحب سره غالبا چې کار کړی دی بدر صاحب ما کتل دی کار مې نو کړی خو کتلې مې دی کار مطلب وخت نو سټوډیو ته تللی راتلی دي نو په هغه بدر صاحب دی نعمت صاحب دی دا کو تاسو کتلې دي نو په هغه اکټرانو کې په دې اکټرانو کې فرق غني کنه زه خو وایم کنه الله دې بدر صاحب غنی رحمت کی بیدربخ صاحب الله دې وبخي بالکل نعمت صاحب دې الله پاک صحت ورکړي سکرین ته زکه ګورم چې دا سکرین خلک یو اوري بیدربخ چې هغه د کمال اکټر ډیر جز اکټر اوس په دې دور کې کپما اکټر په اکټرانو کې اکټر لګي چې هغه اکټر دی نو هغه جهانگیر خان دی
خو دغه الګ یو خپل د پورشن دی خو زه به دې کوم چې ملنګ اکټر دی قسم په خدای شاهد خان په شان ملنګ سړی نشته هغه وجه څه ده چې شاهد خان د بدر منیر صاحب او د نعمت صاحب دا خلکو سره هغه اتیانو دغه سره ډغرې والدي او راغله دغه ته پته چې یاره ټیکنیشن څه ته وي نن تراشه دې سټ چې کله یرو را د نکیږي والله که چې په خدای یقین کې چې یرو ته وګوري سړی چې چیتره بس واله مو د شانې وولم چې و خدای دې کور روان کا د 15 روپو برېت سو لګه ټوپۍ ښکرته راکوزه کې د ځان نه دلیپ کمار جوړی دلیپ کمار چې بس سټ راتو ټول ټیم به د سینې سره لګاو بدر صاحب با زنانه چې ولې د کرسۍ به وته پرې خو د پزمکه بناسو بدر صاحب ما دام کتلې دي چې او پتیله کې د الله ست کو د سی و سټلا او دا نستوړې ماته د الله سوسم یادېږي الله پاک پښتو فلم انډستری اکیډمي دا مونږ چې څه کار کو ټول بدر صاحب کاپی کو خو بدر صاحب مونږ صحیح کاپی نه کو دا مونږ چې څه کار کو د نسیم خان کو الله دې نسیم خان غنی رحمت کې الله دې دغه مغفرت نصیب کړي ډیر خوږ سړی هغه چې کمی خبرې کړي هغه نن زه په دې میا ګډو دی رکې اورم نو نوم خلک ماته وایي چې یار نسیم صاحب تا د نږدې نه لیدلی مې جی خو زما کاکا و ما به ته ګلاله وي الله دې د خاورو سره وبخي زه ومه د سواد خو ما سره مینه چې دا بید نسیم دی کډې د هغه ورونو خویندو د هغه ټولو کډه زما داسې ده لکه زما خپل کور دی خو ما کې هم لږ کمی راغلی دي ما د یو بل تپوس نه لږ غورځېدلي نو زه هغه خو دا انټرویو ګوري چېرته نو ابي نسیم صاحب مونږ معاف که یار سوري بس ټینشنونه زیات